دا د امریکا سپینه ماڼۍ یوازې یو ماڼۍ او د ولسمشر کور نه بلکې دې ته د امریکا زړه هم ویل کېږي. خو د دې ماڼۍ لاندې څه دي او دا څومره محفوظه ماڼۍ ده؟ په دې ماڼۍ کې دننه اکثره وخت د نړۍ مهمې پریکړې ترسره کېږي. څومره چې دا ماڼۍ سمبولیکه ده هغومره د دې جوړښت هم جالب دی. په سپینه ماڼۍ کې 132 خونې، 15 تشنابونه او 6 پوړونه موجود دي چې له زیرزمیني څخه تر 3 پوړه پورې شبکه موجوده ده. له 400 څخه ډېرې دروازې او تقریبا 150 کړکۍ پکې شته. د دې ودانۍ ختیځ لور ته د امریکا د لومړۍ میرمنې دفتر دی او تر ټولو پټ ځای هم د همدې دفتر لاندې دی چې پرزیډنشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر یا د ولسمشرانو د بیړني عملیاتو مرکز ورته ویل کېږي. دا ځای د اټوم بم ضد بنکر دی چې د سپټمبر د 11مې بریدونو پر مهال د هغه وخت ولسمشر مرستیال او وروسته د هغه وخت ولسمشر هم پکې پټ شوي وو. د ودانۍ لویدیځ لور ته د سچویشن روم په نوم ځای موجود دی او د هغه ځای دی چې د عراق د جګړې د پیل کولو پریکړه هم پکې شوې وه او د اوس حمد د وژلو عملیات هم باراک اوباما له همدې ځای څخه څارل. له دې سره د امریکا ولسمشر دفتر چې اول آفیس ورته ویل کېږي هم همدلته موجود دی. په همدې ځای کې د نړۍ د جګړو د پیل کولو او ودرولو پریکړه کېږي. او د دې ځای د امنیت په اړه ووایو نو له دې ودانۍ څخه راتاو شوې پنجره په 2023 کال کې له 6.5 فوټو څخه تر 14 فوټو پورې لوړه کړل شوه. دا یوازې اوسپنیزه پنجره نه ده بلکې په دې پنجره کې د خاتلو ضد د فشار ضد سینسرونه او د چاودنو پر وړاندې مقاومت ټکنالوژي نصب شوې ده. د سپینې ماڼۍ په 150 کړکیو کې د نړۍ تر ټولو قوي د شیشې ضد مرمۍ لګول شوي دي. په 2019 کال کې کله چې یو سړي په دې کړکیو ډزې وکړې نو د مرمیو ضد شیشو باندې یې هیڅ اغیزه ونه کړه. که د هوایي دفاع خبره یې وکړو نو د سپینې ماڼۍ په هوایي دفاع کې P-50 پرهیبټ سیستم موجود دی. یعنی هر ډول شکمن الوتکه پرته له ځنډه په نښه کېږي او په موزایلو باندې وشتل کېږي. هیڅوک نه پوهیږي چې په دې ماڼۍ کې څومره ساتونکي او جاسوسان شته. خو د یو راپور له مخې له 1000 څخه زیات افسران د دې ماڼۍ شاوخوا موجود دي. د دې سره پوځي سرتیري د ماڼۍ په چت باندې سنایپر او د څارنې مکمل سیستم 4 ساعته فعالوي. په پای کې دا چې د دې ماڼۍ لاندې داسې تونلونه هم موجود دي چې تر پینټاګون، کیپټل بلډینګ او د ولسمشر د مرستیال تر کوره غځېدلي دي.